اروپایي اتحادیې د پاکستان حکومت څخه په دې هکله مننه کړې ده او قدرداني کړې ده چې د افغان مهاجرینو د اوسېدو قانوني موده یې 1 کال نوره تمدید کړې، یعنې د 2025 کال د جون تر 11 نیټې پورې. دلته 2 شیان باید یاد کړل شي چې لومړی د 2021 کال څخه وروسته تقریبا 8 لک افغانان په دې امید او تکل راغلي دلته اسلام آباد ته چې د دوی کیسونه چې کوم له خارجي هیوادونو سره دي دوی ته ویل شوي چې تاسو دریم هیواد ته لاړ شئ چې دا طی مراحل شي. متاسفانه هغه کیسونه اوسه پورې ډېر داسې سست روان دي، خلک یې له رواني تکلیفو سره اخته کړي دي، مالی مشکلات لري، دلته د صحت په برخه کې مشکلات لري، د تعلیم په برخه کې مشکلات لري، او دویم ورسره باید دغه نیټه چې کومه تمدید شوې ده یا غځول شوې ده دې سره دا ثابته کړي او د دې یقین ورکړل شي چې په دغه 1 کلنه موده کې به افغانانو ته هیڅ قسم مشکلات نه جوړیږي، که هغه قانوني دي که هغه امنیتي دي او ورسره نور داسې ځینې سیاسي مشکلات وخت په وخت چې موږ تاسو ګورو سیاسي حالات بدلیږي را بدلیږي، نو هغې سره پالیسیان هم بدلیږي را بدلیږي، نو باید دغه بخش ته ډېر جدي فکر وکړل شي چې افغانان مخکې نه ډېر ځورول شوي دي، دوی په رواني تکلیف هر وخت اخته دي ځکه چې په پردي هیواد کې بې کوره بې وطنه ژوند کولو او هغه حقوق نه لرل کوم چې د یو ملک خپلو اتباعو ته یا خپلو وګړو ته ورکول کیږي، دا په رښتیا هم د هر چا لپاره یو رواني تکلیف دی. نو زموږ غوښتنه دا ده له نړیوالې ټولنې څخه خصوصا له اروپایي اتحادیې څخه چې دغه 2 بخشونو ته جدي پاملرنه وکړي. لومړی دا کوم افغانان چې دلته په اسلام آباد کې له دریم هیواد سره کیسونه لري باید دغه پروسه ګړندۍ شي، تیزه شي، او دوهم چې کوم افغانانو ته دلته دغه 1 کلنه موده یا وخت ورکړل شوی دی د دوی په کارتونو کې، نو دې سره باید دوی حکومتي چارواکو نه دا ژمنه هم واخلي چې په دغه 1 کلنه موده کې به افغانانو ته هیڅ قسم مشکلات نه پیدا کیږي. مننه.